د جمعیت ګوند مشران خپلو کې په جنجال سره اوښتي دي. عطا محمد نور او صلاح الدین رباني خپل منځ کې څنګه سره خلاف شوي دي. جمعیت ګوند کې تازه څه مشکل پیدا شوی دی، دلته په دغه ویډیو کې له موږ سره ټول جزئیات کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د جمعیت اسلامي ګوند مشران ښکر په ښکر شوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د یو شمېر غړو تېره ورځ په یو پریکړه کې د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني د ګوند له مشرۍ څخه لرې کړ او د هغه پر ځای بل کس وټاکلو، خو صلاح الدین رباني بیا دا ګام غندلی دی او دا یې د ګوند دند دننه توطیه بللې ده چې له دې سره یې د جمعیت اسلامي د یو شمېر غړو عضویت هم ختم کړی دی. د جمعیت اسلامي یو شمېر غړو چې عطا محمد نور، یونس قانوني، اسماعیل خان او عبدالستار مراد پکې شامل دي، د چهارشنبې په ورځ غونډه وکړه او په هغه کې تصمیم ونیو چې نور صلاح الدین رباني د جمعیت اسلامي ګوند مشر نه دی او د نوي مشر تر ټاکلو پورې به یې عنایت الله شاداب د جمعیت اسلامي ګوند مشر وټاکي. خو بل لوري ته صلاح الدین رباني بیا په خپله فیسبوک پاڼه د ګوند د یادو غړو دا کار غندلی دی او اعلان یې کړی چې دا کسان نور د جمعیت اسلامي ګوند غړي نه دي. د جمعیت اسلامي ګوند د مشرانو ترمنځ له دې ګامونو داسې ښکاري چې دوی په خپل منځ کې سره ښکر په ښکر شوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا له ادرسه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دې ګوند د کنګري جوړولو لپاره به یوه کمیټه ډیر ژر معرفي شي او همداراز دا ګوند به د حکومت د فعال سیاسي اپوزیسون په توګه هم کار پیل کړي. یادولو وړ ده چې صلاح الدین رباني د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې څخه وروسته ویلي وو چې دا پریکړه د عبدالله ده او جمعیت اسلامي ګوند د دې پریکړې مخالفت کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه راپور خوښ شوی وي را ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.